السلام علیکم عمران خان صاحب څنګه چل ټیک ټاک خیر دی دا نمبر دی ولې نه ملاوي کې او چې نمبر دی ملاو شي والله مصروفه کې زره کټ کې دا ول یار نه صحیح ده بالکل منو کنه موږ څنګه یو پریکال یغه چې کم دی رقم ته وخه نو او خبره بیان کې نجيبه خبره خو ولې یار نه خپک یو ګور عمران خان صاحب تاسو سره موږ یار ثبت کړی دي موږ سره پارسو نه کړو او دا حالات نو دغه او خو تاسو زه به تبدیلی راولم تاسو تبدیلی راوسته په دې ملک یار بنګ د پاره مونږ خو د خلکو د ډېر کوستو کو چا سره سترګې نشو لګولې والله بس کور بار نه روزنو بس تا به دغه خوخه و بنګ سره ولې کړه را سره ښه څه تبدیلی رااله ملک نو ما تا چې کوم وعده کړې د قوم سره یا موږ د عوامو سره کوم وعده کړې موږ وټه غشته ګوره چې کوم دینو یو کم سلوي کې امنګان تعالی ما په بیا باندې واغشت کنه د یو کم سلوي کې دغه امنګان وته غسوته یا دکا او قومي سټونه یو کم سلوي تعالی ما په بیا واغشت ټولو دا خطا تا چې کوم دی تا وی زه الیکشن نکوم یا ویل کې نه الیکشن کوم د میواري الیکشن کوم او نور چې کوم دی نو وس مینه کیږي ما ته ویل کې الیکشن کو 15 کول ما ودولې په 15 کو کې سلور کې ته کوم دی تعالی ما په بیا واغشت وټه ما په بیا غشت ما خو وټ حساب لګولو کنه تا ولې پته نه وایره مړه صحیح ده پښتو بس مړه دا کار دی والله چې بس یو خکړه جو پښتو دی پروسه ټک نه دی مورا سید دی ذکر بس دا کار دی خکړه چې پښتو دی ذکر او کنه بس منګم ګډ ګډ ټول نو نو ګوره تا هم دا کوم ته وی کنه چې کوم سلور سیټ تعالی ما په بیا باندې واغشت ما په سلور دا ته ما پاس کړ کنه صورت اواز دا ما وشو د 350 پیګار صوبای سیټونه تعالی ما په بیا واغشت کنه تعالی چا وټ نه راکو دلته صوبه کې چا کم یو لا والله که چالم چا وټ ورکو ته ما سره مخامخ کنه اوس کم دین حالات روان شو ملک دا وی چې کم دین ولله کم دی ته رسول الله اوس دغه شو یار تا وی زبردانی را ولا ما زبر روزگار را ولا من روزگار را غی نه رضانی را لا نبی دی را اسم بس څنګه شګو پولینو به جوړ کړو مو حوال کوته لړ خراب لاړ پته ونه لګیدا دا خو د زخه خو دغه مسله هم دغه غوړه تا وی چې په ملک غوړه ته وزیر اعظم شي اوله زما خبر وره کنه وګ 15 منټه مال راکته ته چې وزیر اعظم شوی او تا وی به ما سره پیسې نشته د زبان مکو دورې نه کوم ما ته لکه سعودي ته لاشه خرچه وکم ما اجازه ضروري کو سعودي ته مې ولېګلې هلته د سلو تیرې کړې خرچه ما وکړه او خاص سعودي نه چې واپس راځي تا وی ملک چې کوم خزانه خالی ده او دغه راځي دا غاسونه مې دغه د ترکیه باچا چې راتلو رجب اردوان نه کاردگان دی هغه چې راتلو کړه تا وی ملک پیسې نشته موږ سره سبق هغه دعوت راکړي چې درځم هغه به ته مې زه تر راوشه خرچه ما وکړه هغه سونه پیسې د ما ولګېدې هغه دوا ما دغه وکړه بیا تعویض ملیشیا دغه راځي هغه د سونو به دغه ډاکټر صاحب وزیر اعظم چې راتلو دغه خرچه ټوله ما وکړه بیا تاوی به زه دغه ته نشم تللی هغه امریکې ته نه ځم زه او ما ته چې دا امریکې ته لاړ شم د امریکې خرچه مې په ما شوه امریکې ته مې ولېږلې اجازه مې خپل درک امریکې ته مې ولېږلې دغه ځای نه چې واپس راغلې بیا دلته که خیال کې راځي په تغبه کې اجازه را پرېوتو تا وی غټ نقصان نشو بس یاره په خزانه ته نقصان اوسه خزانه هغه نقصان او د جاز هغه د لمار ډک کو تا یو جاز را پرېوته ما د درې واغشت بیا چې کوم دی په کراچۍ کې جاز را پرېوته کې سل کسان مړ شو هغه جاز تا وی زه ول 1500 روپۍ ورکوم یو مولي لمو ته لکه په خلک مخانده ونه بخته دا خو د زرداری علاقه ده ما د مسلوس کوستر کې راواله تا 1500 روپۍ اعلان نکاو چې ول 1500 روپۍ ورکوم ما ته لکه 50 لک روپۍ یو کس لورکا خیر دی زما د طرفه شوي نه دې ورو سره به وسکیږي د خلکو سره مونږ څه کوو زما خو ګوره ما ته څه مسله خو نشته دی کنه نو زه خو زار غم نه کوم کنه خدای دې کی کنه چې ته په 1400 روپۍ ترونه نه کته په 1400 روپۍ کیلوم کې زه غشتې شم ما ته خو هیڅ مسله نشته دی زما سره 15 شپږل کې دی ما ته وټه غشته دی زه چې کوم اغه له زما کور راغی ته زی دا سم دا 300 کې دغه زه وړ ورکوم مګر خو ته به کم شه او زه پوه شو دا پوه شدی بالکل او مال بیا موټر راکړي زه ما خدمت کوم او تا او خبره کوم دغه د کار ګوره تا چې کوم دی وړو د ګران کړي دي کنه او ما د لشپک سو میله په حواله کړ خپل
چې زما به دا سرکاري وړي دي به دا زما د بیلونو چلوه تا اوسه پورې په اتم میاشته کې ته ثابت کړه تا ما یو دانه زما میل ورکړې ده یو دانه ته زما میل اوسه پورې نه ده ورکړې غنم زما د ګودامه چلیږي اتم میاشته وشوې او زما تا د 600 میلیون درکړي دي دغه لیبر تنخوا هم زه جیبه ورکوم غوړي چې کوم دي غوړي د غوړو مې ته 300 میله په حواله کړي ته مې دام چلوه زه به زردانې چلوه خیر دی دغه شان چې کوم دی نو ورسره او چینی شوه بالکل 300 میله مې ته چینی په حواله کړي مې به چینی مې لکه تېر اوس ګران دي نو خلکو له خو څه خو به ورکوې وم لکه نه او نن خلک راپاسي چې کوم دی نو تا په خبره کې والله په موږ هم بد لګي خو څه وکړو ورسره بس غلي ورته ناست نو اوس نو دغه د نالایقه زوی دی که نه دا بلاول بټو دا دومره نالایقه سړی و قسم په خدای ما سره اتم پارچه کې ورکولو او امتحان کې موږ سره اتم پارچه کې ناست وو او دله د بیمارۍ درخواست نه ورتلو د الله بنده بیمارۍ ما ته یې درخواست راته وښایه ما ورته یې زه لیکه رانه ما سره شاته ناست و شاته را سره ناست و ما ورته یې زه درخواست لیکم مردبانه گزارش کیجیے تیخې قسم په خدای د کیجیے تیخې څنګه لیکلی کېږي کیجیے تیخې نه لیکل او نن سبا هغه لګېدی تا په خبرو کې ولې درپسې کوي نو خو مسله هم دقه ده که نه تا په خپله خلکو ځانله د خولې جوړې کړه بس خبره به د خلک کوي نه حالات چې کوم دي نه نوکرۍ شوې نه روزګار شو نه ارزاني شوه نه بجلي چې کوم دی زما خو بالکل ضلع مردان بیلونو زه داخلوم که نه ته ته خبر شوي اوسه پورې یو کور ته نه دی خبر شوي چې بیل د کوم ځای نه داخلېږي اوس زه داخلوم که نه ښه مړه دقه ټول دقه لانجې دې جوړې کړي دي والله بس هېڅ په خوش دغه دې پوه نه شو مړه لکه جازونو کمی نشته ملیشیا تا نه جاز کېنولې ولې کېنولې دی یار ورکه والا پیسې کني زه بالا درکه ملیشیا پیسې ولا ورکه ما چین سره 14 جازونو خبره کړې ده ما 14 جازونو راځي په 19 تاریخ باندې بس زه به ورته رنګ وکړم زه به سبا تاله درشي اسلام آباد کې کوز که ځان له دا 14 جاز دي زما څخه خو 3 جازونه یې څلورو او تا ته زما بچي معلوم نه دي یار قسم په خدای خو به د کافر زامن دي یو به سره په جاز کې نه کښېني یو ځای یو به سره کښېني نه ځان اسکول ته ځي په جاز کې نو څه ورسره کې نو خو ما به دغه جازونه او ما درلېږلو خو زه د بچو سره څه وکړم هغه یو به سره کښېني نه په جاز کې یو زه ځان له جاز سره به ځان له ځمه یو اسکول ته ځي او په 3 جازه بوځي دغه حال دی که نه ښه نو بالکل دا زما صوبه ده پېښور ته کوم دی KPK زما صوبه ده بالکل دلته کې زه د وړو ذمهوار یم ستا زه د دې 4 ضلعو 5 ضلعو زه ذمهوار یم بس که وړه لګي او که وړې لګي زه یې ورکوم خو ته لږ نور حالات سیټ کړه چې د خلکو ته ولږې سترګې اوچتې شي دا خو شکر وباسه چې زما دا میلونه نه وي زما سره دا غنم نه وي پروسټاک نه وي پروتا او بیا څه کول تا خو سمې چرګې والې وي ښه او نه د جازونو کم مه کوه ما دیاله جاز را روان دي هم ځان له کوز کړه اسلام آباد کې او لکه دا 2 میاشتې پس چې کوم دی بیا ورسره زما یو ولس جازه خبره کړې ده هغه هم ځان له بوځه بس زما نه دي پکار ده خو لکه د خدای خاطر وکړه د خدای خاطر وکړه دا موبایل چې اوچت کړي که نه نو لږې خبرې کوه مونږ صدقه یو پرې کالي هغه چې کوم دی ته یې ووخې او خبرې مونه کې ښه دغه ملیشیا دغه نمبر ته مال راولېږه زه دغه سره په موبایل باندې په خپله خبره وکړم دغه دی ډاکټر هغه مهاتیر محمد ښه څنګه 071 مړه 071 څه شي دی یا سړی په پښتو کې وایي 071 اوس موږ څه پېژنو 071 دا څه شی دی ښه او 0 یو 2 او 0 او 4 صحیح شو ښه په دې وسه زه رابطه وکړم ښه دا ټیلینار کې دی که زون کې دی لکه دې بخته د ټلیفون نمبر باندې موږ څه زموږ دغه یو پرې کال نه ټلیفون ته په دې کال نه کېږي ټیلینار نمبر یې راله راکړه مړه ښه دغه نمبر ټیلینار سره نشته دی رجب هغه ډاکټر مهاتیر سره ملیشیا کې ټیلینار نشته ولې څه داسې دی زه صحیح شو زه به ورته میسج وکړم ښه او دا اوس او په بل وزیر خارجه راغلو د ملیشیا والا او دغه اذربایجان هغه راغلو ما ناست وو که نه
دلته مې په روټۍ شنکر کې وخوړه او قسم په خدای چې کم از کم 200 روپۍ تاوان یې راله راکړو که نه او شنکر کې پې کباب وخوړه هغه ورسره راغلو دا ستا دغه څه د محمود قریشي ورسره راغلی و که نه کباب یې په شنکر کې وخوړه وبخورو په تا باندې به مخورو مړه کباب په نه پاتې کېږي او دی خو لکه د خدای خاطر وکړه د عوامو سره یو ګزاره وکړه که نه والله څوک ته لګولې بیا مشکله ده که ښه څنګه دا مړه دا خاصې خبرې دي خلک وایي پوجانو پاس کړی دي خلکو عوام موډ در کړی که ستا دا حالات دي که نه ته وایې چې ما بیا پاس شمه نه دا خوبونه دې ووینه قسم په خدای فوجان نه که پیریان هم درسره شي والله که رانه پاس شي زه بالکل زه خو تابعدار یم زما پلکه به نه پیل کېږي ستا سړی به زما پلکه نه پیل کېږي لکه ستا د ایم پی ای چې کوم دی زما په کلي کې سکول کړی دی په 2015 کې په 2015 کې سکول کوم ما ورته ښه ولیکه چې ایم پی ای صاحب د سکول ما ته پرېږده زما د کلي سکول دی او زه 5 شپږ چاته جوړوم زه پې خپلې پیسې لګوم زما ماشومان پکې سبق وایي هغه وایي نه زه اعلان کوم ما سره د عوامو ډېر ښه کړي دی او دا دی او هغه دی یو غر او بل غر جنګه هغه سکول منظوري وکړه او 6 کاله وشي پته ونه لګېده نو دغه زموږ سکول ما ورته ښه ووایي چې لکه زه یې کوم لکه نه ستا ایم پی ای آر چاته سوال هم نه کوي چاته مینت نه کوي دا او وینې ده دغه نه چې ولاړ دی دا جلال پی کې 55 لکه 54 دی څه شی دی د هغې قومي سیسټم د اوزمرینه چې پاس شوی دی لکه هغه راشي هفته کې مال راشي ما ته وایي بهي لکه دا زما علاقه ده او ما له خلکو ووټ راکړی خدمت ته خلکو کوم پیسې مې پکار دي او بالکل د جنډ نه مې ورته ډایرکټ ګیس د جلاله ته راوستو پیپونه مې ورته ولګول کوڅه په کوڅه مې هغه ته ویې زه به څه کته کار کوه پیپونه هغه چې کوم دی راشه ته وګوره ټوله جلاله یې وبڼله د ګیس نه نو ستا ایم پی ای چاته وینا کوي هغه موږ له راضي نه نو هغه موږ په سترګو هم نه دي لیدلی اوسه پورې هغه دا راشي زه هفته 10 ورځې پس راشي زه وله کوم دی نو یا 80 کروڑ روپۍ وله زه ورکړم ځای لکه زه په دې باندې خپل حلقه کې کار کوه عوام ته ښه خوشحاله دي هغه هم ښه خوشحاله دي سبا به ښه په اوچتو سترګو پاس کېږي او ستا چې کوم دي دی مینتونه کوي د دې به ولې ما ته کښېني نه یاره بیا ستا د ایم پی ای شو یا ستا د قومي ممبران چې دي دی به سبا ما ته کښېني نه ما سره بیا ستا سترګې نه لګي دی چا پاس کوي تپوس خو ته یې ویل وکړه که نه نو مني یې که نه چې مني یې که نه نو دومره خو دې بیا د عوامو سره لږ خبرې کوي که نه یار رنګندي اوچتوي ښه څنګه واو صحیح ده دا داسې کار وکړه ښه لکه ما درته ووایي که څه پیسې دې پکار وي که په میلیونو پیسې دې پکار وي څونه پیسې ستا پکار دي راشه زه به ماښام در ولېږم زما له هغه نمبر راکړه شادي کارډ نمبر راکړه ماله ښه صحیح ده ما څنګه 500 میلیون لکه ته 500 میلیون یادې زه به 1000 میلیون زما دغه راکړه زه ماښام ماته راواله اسلام آباد کې ده به نګاه له ښکته راکوشه دغه د کې نسوارو دوکان دی هغه سره شته دی او بس صحیح ته هغه ته به زه ولېږم ما سره هغه د کارت نمبر شته هغه ستا رجه بلګاج او دا کاغذ لا ستا کاغذ لا نسوارو دوکان دی کیبین دی وړوکې او هغه نه چې کوم دی نو زه به هغه سره د مو لېږم پیسې هغه نه چې کوم دی 1000 میلیون چې کوم دی نو ماښام د هغه نه بیا واله ځه هغه سره به وي ښه او بس در لېږم یې که نه نو په لکه زه به دا غوسم ګوره که نه ته ماښام هغه له راکوشه د هغه نه پیسې ښه څوک مېلمانه دي سره چې مېلمانه دې راشي بس ما سره رابطه وکړه ته ستا چې څوک چاله هم دعوت ورکوې که نه چې چاله هم دعوت ورکوې چې ستا مېلمه دی زما مېلمه دی بس چې څوک هم راغواړي که جایز دې پکاري او بس چې روټۍ زما طرفه شوه چې د بار ملک ستا کومه دوره ده که ځې او که څوک راځي به دا ذمهواري په ما شوه بس دا تا نه مخکې ما غشته اوس مې بیا ما غشتې ده چې دغه ذمهواري په ما شوه دغه مېلمه به دا زه کوم دغه کار د ما شو ده صحیح ده بس خدای دې کړي چې زما پې کورونه میلیونه لګي زما دغه ما ستاسو کار نشته دی پیسې زه لګوم چې چاله هم دعوت ورکوې ښه په ښه سینه ورته ډبه وه زه پوه شه بس پیسې پوه شه جهازونه شته هر څه شکر دی هر څه شته دی صحیح ده ښه زه صحیح شو دا داسې کار وکړه زه زما سبا ماښام راشه که خیري که نه شنکر کې او په تام ځه اذان صاحب دوه کسان راوله خیر ده یو پاو په ګاپه وخورو ده او یو پاو په وخورو ده خیر ده زه خو خو موبایل چې ته وخه صحیح شو زه صحیح ده زه بس او مازدیګرې دې ما د غنم مې کرلي دي بس
لکه یو وا شپه کنه لکه نن مې کرلي اوس خپل پټي کې دلته کې هغه لا مې یو دوه سره خاوره ولګول ورکوم زه صحیح شو ده زه صحیح ده صحیح ده وعلیکم سلام وعلیکم سلام السلام علیکم